بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې دلته بعضې اپشنونه لرو لکه هایپرلینک، بوکمارک، کراس ریفرنس ته وایي. دغه شیان چې دی سټور، مای ایډینز، آنلاین ویډیو دغه همیشه له انټرنیټ سره کار کوي. مثلا سټور چې ده لکه په موبایلو کې چې اپ سټور لیدلی وي که نه چې بعضې سافټویرونه موبایل ته ډاونلوډوي، دا سټور بیا صرف د دې ورډ لپاره بعضې شیان که غواړې چې له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړې نو په هغه صورت کې چې انټرنیټ کنیکټ وي بیا له سټور نه استفاده کولی شي. او ایډانس هم بعضې ایډانس که غواړئ، بعضې ایډانس چې دي هم بعضې کمانډونه غوندې اضافه کېږي تر څو خاص کارونه ترې استفاده وکړئ. نو دا هم هغه وخت کار کوي چې کله انټرنیټ وي. او آنلاین ویډیو هم هغه وخت کار کوي چې کله انټرنیټ وي. که غواړئ چې له انټرنیټ نه کومه ویډیو واخلئ دلته واچئ نو بیا به آنلاین ویډیو نه استفاده کوي. او وروسته راځو لینکس ته. دا شیان نو انټرنیټ سره کار نه لري. په دې کې اول د هایپرلینک. هایپرلینک کله غواړئ چې یو فایل له ورډ سره وصل کړئ. مثلا زه یو ټیبل جوړوم یا مې یو کارډز لیکلي دي، دلته مې د علي معلومات لیکلي دي او وړاندې مې د احمد معلومات لیکلي دي. اوس ځان چې کله په دې احمد باندې زه کلیک وکړم د دې احمد معلومات ما په بل فایل کې اچولي وي، یا مثلا اکسل فایل وي یا عکس وي، بعضې نورو پروګرامو سره که زه غواړم چې دا وصل کړم چې کله زه دا کلیک کړم هغه یې راخلاص شي. نو په هغه صورت کې بیا موږ دې ته هایپرلینک ورکوو. دا به سلیکټ کو، هایپرلینک به کلیک کو، فایل چې هر چیرته وي له دې ځای نه انتخاب کړه، اوکې کړه، دا به خلاص کړي. مثلا زه ورته وایم چې اف ډرایو کې دلته شاید عکسونه ولرم، چیرته یو عکس یا یو فایل به ورباندې خلاص کړو، په ډیسکټاپ به یو فایل واخلو، دا ریزولوشن فایل. اوکې اوس ګوره دې لاندې لینک راغی، دغه شي ته لینک هایپرلینک وایي. اوس کله که زه کنټرول بټن ونیسم کرسر په دې راشي، ګوره د لاس په شان جوړیږي. چې کله زه دا کلیک کړم نو ماته به هماغه بل فایل خلاصیږي. وینئ هماغه فایل راته خلاص کوم چې مې لینک کړی و. مثلا بعضې وختونه موږ تاسې چپټر لیکو یا یو کتاب لیکو که نه، یو موضوع د یو کتاب نه اخیستې یا د یو بل ځای نه اخیستې، بیا حواله ورکوي چې مثلا دا موضوع ما فلاني ځای نه اخیستی که نه، نو بیا وینئ هایپرلینک ورکوي چې کله کلیک پې ووهئ هماغه ځای هماغه فایل به ته خلاصوي. مثلا زه دې ته یوه حواله ورکوم چې علي څوک ده، یو فایل ورسره لینک کوم، که څوک دلته پوه نه شي بیا هم حواله ګوري نو کلیک به پې کوي، هغه معلومات به هم ورته راځي. نو کوم کله غوښتل چې په یو خط باندې یو فایل لینک کړئ نو بیا به له هایپرلینک نه استفاده کوئ. خط به انتخاب کړئ، هایپرلینک به کلیک کړئ، فایل چې هر چیرته وي هماغه فایل به کلیک کړئ، اوکې به کړئ، خلاص ورسره لینک کېږي. مثلا زه بیا هم دا فایل لینک کوم، اوکې کوم. ګوره دې لاندې انډرلاین راغی، چې کله کرسر ورباندې کېږدئ نو دلته هغه ادرس به لیکلی وي چې کوم فایل ورسره لینک کړه په کوم ځای کې ده. سی ډرایو یوزر کې ډیسکټاپ باندې کوم فایل موږ ورسره لینک کړی، د ریزولوشن په نوم فایل ده. نو بیا چې هر وخت کنټرول بټن ونیسئ ورباندې کلیک وکړئ هماغه فایل به خلاصېږي. نو کوم کله غوښتل چې خط سره کوم بل فایل لینک کړئ هایپرلینک لاره به یې لینک کوئ. که بیرته لینک ریموو کوئ ورباندې رایټ کلیک ریموو هایپرلینک، کاپي کولی هم شئ، ریموو کولی هم شئ، ایډیټ کولی هم شئ، که کوم بل فایل ورسره لینک کوئ لینک کولی شئ. او که یې ریموو کړو نو بیرته به خط ختم شي. دې شي ته هایپرلینک وایي چې که کله غواړئ چې یو خط سره فایل لینک کړئ هایپرلینک کلیک کوئ. بیا بوکمارک ده. بوکمارک معنا نشاني کول. د بوکمارک معنا نشاني کول. که کله غواړئ چې په یو فایل کې یو ځای نشاني کړئ، مثلا زه دلته یو کتاب یا یو راپور لرم چې ډېرې زیاتې صفحې لري، په دې کې بعضې ځایونه زه غواړم چې نشاني یې کړم، یا داسې نشاني کړم چې مثلا دا ځای ما ویلی ده، یا داسې نشاني کړم چې هغه ځای مې ډېر پکارېږي نو ورته په اسانۍ سره راشم. نو کوم غوښتل چې کوم ځای په دې فایل کې نشاني کړئ بوکمارک نه به استفاده کوئ. مثلا دا یو صفحه ده، د درېیمه صفحه، فعلا مې پیج 3 کې مې بعضې ډیټیلز لیکلي معلومات، زه غواړم چې دا صفحه نشاني کړم چې یعنې هر وخت مې ضرورت شي دې صفحې ته ډېر په اسانۍ سره راتلی وشم. فقط هر ځای چې غواړئ نشاني یې کوئ یو خط یې انتخاب کړئ او دلته راشئ بوکمارک کلیک کړئ. بوکمارک چې کلیک کو نو کوم صفحه چې بوکمارک کوئ فقط یو څه خط پکې انتخاب کړئ، یا کوم ځای چې غواړئ نشاني یې کوئ هماغه انتخاب کړئ او دلته یو نوم ورکړئ، داسې یو نوم ورکړئ چې آینده کې تاسې وپېژنئ چې دغه ځای ما نشاني کړی ده. مثلا زه نوم ورکوم پیج 3، نوم دې ورکړو اډې کړه، خلاص دا ځای نشاني شو. مثلا کوم بل ځای نشاني کوئ هم یو ځای به بل هم نشاني کوو. په دغه 9مه صفحه کې مثلا دلته یو څه خط مات لیکلی ده، زه به پیج 7 ولیکم چې بیا وپېژنو چې دا پیج 7 ده، دا هم نشاني کوم. سلیکټوم یې بوکمارک، دلته یو نوم ورکړه، مثلا دې ته زه نوم ورکوم پیج 7، دا به هم ځان سره اډ کړو.
نو په دې فایل کې چې هر څونه ځایونه د نشاني کړي وي کله چې ورته ضرورت کیږي چې هغو ځای ته لاړ شي فقط بک مارک لیکئ. موږ څو ځای نشاني کړي وه؟ یو پیج 3 په نوم ځای نشاني کړی ده، یو پیج 7 هر یوه ته چې ورځې فقط هغه یو کلیکه ګو ټو کلیکه. ګوره رسم ما هماغه ځای ته ځي. پیج 3 کلیک کړی و نو ګوره کوم ځای ته راغی؟ پیج 3 ته راغی. که چېرته مثلا بل ته ځم کلیکوم به یې ګو ټو به کلیکوم هماغه ځای ته ورځي. نو که کله غواړئ چې په یو فایل کې بعضې ځایونه نشاني کړئ چې بیا په اساني سره هغه ځایو ته ورتلی وشئ فقط بک مارک کې به یې نشاني کړئ. چې هر وخت وغواړئ ګوټو ته به ورځئ. مثلا په انټرنیټ ایکسپلورر کې هم بعضې ویب سایټونه کله کله یو صفحه درته خلاصه شي که معلومات وي نو ته غواړئ چې دا آینده کې ځان سره نشاني کړئ چې بیا هر وخت ضرورت شي په اساني سره ورشئ. هلته موږ تاسې بک مارک لرو. هر ځای کې چې بک مارک وو د بک مارک معنی نشاني کېدل چې یو صفحه نشاني کوي یا یو خط نشاني کوي چې بیا په هر وخت وغواړئ په اساني سره ورته ورتلی وشي. بل موږ تاسې کراس ریفرنس لرو. کراس ریفرنس کې موږ تاسې دلته ډېر شیان لرو چې بعضې مو ویلي دي بعضې په آینده کې وایو. مثلا ټیبل مو ویلی ده او بک مارک مو ویني ویلې دا بعضې اپشنونه نور دي چې وروسته بیا وایو. نو فعلا به زه د بک مارک نه در وښیم. کراس ریفرنس څه کار کوي؟ دا بعضې شیان چې مې درته وویل چې په دې کې دي موږ سره لکه هیډینګ او دا د دې لیست مونږ کولی شو چې د کراس ریفرنس په ذریعه یې جوړ کړو. مثلا زه بک مارک څو بک مارک لرم؟ 2 دانې لرم. زه غواړم چې د 2 لیست دلته ځان سره جوړ کړم چې په آینده کې بیا دلته لیست وي را سره د دې په ځای چې بک مارک ته لاړ شم له دې ځای نه به اسانۍ سره راوستی شم. اوس ګوره دا به هم کلیک کړم انسرټ به یې کړم، دا بل به هم کلیک کړم انسرټ به یې کړم. ګوره دواړه مې په یوه صفحه کې راوستل دا او دا. چې هر وخت کنټرول بټن ونیسم په دې کلیک کړم راسم به هماغه ځای ته موته شي. نو که کله غواړئ چې د بک مارک هیډینګز ټیبل د هغو لیست په یو صفحه کې ځان سره جوړ کړئ چې بیا په اساني سره وکولی شئ ورشئ نو کراس ریفرنس نه به ایډ کړئ. جان نو که کله غواړئ چې بیا لیست یې جوړ کړئ بیا به کراس ریفرنس استفاده کوئ. بعد له هغه موږ تاسې کمنټ لرو. کمنټ نو په فیسبوک کې به یې ښه پېژنئ چې کمنټ څه ته وایي. کله که غواړئ چې د یو شي په هکله کمنټ معلومات ورکړئ نو بیا به کمنټ نظر ورکوئ. نو دلته هم همداسې ده. که کله غواړئ چې د یو لغات یا ټیبل وي هر څه یو موضوع په اړه غواړئ اضافه معلومات ورکړئ نو بیا څه نه به استفاده کوو؟ کمنټ نه به استفاده کوو. مثلا د دې په هکله کمنټ ورکړئ کلیک یې کړه کمنټ کلیک کړئ. ګوره دې سره هم داسې یو لاین را پیدا شي. دلته به اوس معلومات ورسره لیکئ. مثلا علي چې ده د چا زوی ده یا هر معلومات چې د زړه یې ورسره لیکئ ودې لیکل. چې کله بیا ګوره کرسر ورباندې کړئ نو دلته به تا ته معلومېږي چې د کمنټ دغه یو ده. نو که کله غواړئ د بعضې موضوعاتو په هکله کمنټ ولیکئ نو کمنټ به کلیک کړئ. هر لغت چې وي دلته به ورسره ولیکئ. زیاتره دا څه لپاره استعمالیږي؟ مثلا تاسو ته یو څوک راپور مثلا په یوه اداره کې تاسې مدیر یاست همکار ته مو ویلی چې ما ته راپور جوړ کړه. راپور یې درته راوړه. اوس ته غواړئ چې په دې راپور کې بعضې تغیرات راولئ. درته ووایي چې مثلا دغه ځای کې د فلاني معلومات هم ولیکه. مثلا د فلاني کال معلومات هم اضافه کړه که نه معلومات هر څه د سره دي فقط ته ورته کمنټ ورکوې چې دغه شی دلته اضافه کړه نو بیا به کمنټ ورته پرېږدئ. مثلا ته دلته ورته وایي چې دغه ځای کې د احمد معلومات مثلا مالي معلومات یې ولیکه نو دلته کمنټ ورکوئ چې پلیز دلته یې ورته لیکئ چې پلیز اډ د فاینانشل انفارمیشن یا هر څه چې ورته غواړئ چې ورته ولیکئ دلته یې ورته لیکئ فاینانشل انفارمیشن اف 2010. نو چې بیا کله دا فایل ته ورکړئ نو دوی به دا ټول کمنټونه ګوري. مثلا دلته تا ورته لیکلي چې باید دغه ځای کې د احمد فاینانشل معلومات هم ور واچوي نو بیا به د هغه مطابق دی عمل کوي ور اچوي به یو کمنټ به بیا ډیلیټوي. چې کله یې ډیلیټوي رایټ کلیک ورباندې کوئ په کمنټ باندې رایټ کلیک او ډیلیټ کمنټ نو کمنټ به بیرته له منځه ځي. نو که کله غواړئ چې د کوم موضوع په هکله یا د کوم ځای په هکله معلومات ور اضافه کړئ نو بیا به کمنټ کوئ. پوه شوئ په کمنټ سوال خو به نه وي. بیا د هیډر انپوټر. هیډر انپوټر بیا څه کار کوي؟ header the repeated text at keyboard space inside the top of every page. Our footer the repeated text at the bottom of every page. هیډر فوټر کله چې غواړئ چې د صفحې په سر کې یا د صفحې په آخر کې یو داسې معلومات ولیکئ چې هغه باید تکرار شي ټولو صفحو کې راشي نو بیا به له هیډر فوټر نه استفاده کوئ. مثلا زه یو راپور جوړوم غواړم چې د دې راپور عنوان د صفحې په ټولو
د ټولو صفحو په سر کې ولیکم نو که زه جدا جدا هرې صفحې په سر کې لیکم څومره وخت به ونیسي که نه بیا که کله تغییرات پکې راولي مثلا ما دې صفحې سر کې مو لیکو د دې صفحې سر کې مې مو لیکو نو که بیا آینده کې زه تغییرات راولم نو بیا به مجبوره هر یوه ته جدا جدا ځای تغییرات به راولئ نو په دې خاطر بیا موږ له څه شي استفاده کوو له هیډر فوټر استفاده کوو هیډر صفحې په سر کې راځي او فوټر د صفحې لاندې راځي اپشنونه یې نور یو شی دي نو که هیډر کلیک کوي هیډر کلیک او که فوټر کلیک کوي فوټر نو زه غواړم چې هیډر کې یو مثلا یو نوم ور اضافه کړم نوم په کوم ځای کې په دغه ځای کې یعنی د صفحې په لیفټ حصہ کې په دې ځای کې یا مثلا درې ځای چې لیفټ هم شي سنټر هم شي او منځ هم شي هر ځای کې چې غواړئ مثلا زه د لیفټ کې کلیک کوم دغه ځای کې ګوره یو لاین اضافه کیږي دلته ورسره هیډر لیکل کیږي نو که زه دلته اوس هر شی ولیکم دا به د ټولو صفحو په سر کې راځي مثلا زه دلته لیکم چې فاینانشل ریپورټ of 2018 دا مې ولیکل اوس کله زه دلته کلوز هیډر ان فوټر لیکم اوس ګوره دا به د ټولو صفحو په سر کې خپله لیکلی وي وینئ چې هر څومره صفحې نوي اضافه کوئ هم به دا شی پکې راځي اوس مثلا موږ تاسې دلته 7 صفحې لرو چې کله زه انټر وهم بله نوې صفحه اخلم هغه کې به هم لیکلی وي نو که کله غواړئ چې یو خط د ټولو صفحو په سر کې راشي هیډر کې به یې ولیکئ او که غواړئ چې په آخر کې راشي فوټر کې به یې ولیکئ چې تغییرات ورکړئ راولئ صرف ډبل کلیک به پرې کوئ چې اوس مثلا زه غواړم دې کې تغییرات راولم ډبل کلیک به ووهم کرسر راځي بیا تغییرات راولم کله چې مې تغییرات راوستل کلوز به یې کړم تغییرات به ماته پاتې شي یا مثلا فوټر کې تغییرات راولم که څه اوس دلته معلومات شته هم نه خو که زه په دې ځای کې ډبل کلیک وکړم دلته به ماته فوټر ښکاره شي نو اوس که زه دلته هر شی ولیکم دا به د ټولو صفحو په آخر کې راځي مثلا زه ادرس ورسره لیکم چې کمپنۍ بازار یا فون نمبر دا مې ورسره ولیکو نو چې کله زه دا کلوز کړم دا به د ټولو صفحو په آخر کې راغلي وي وینې په سر کې به دا شی وي په آخر کې به دا شی وي اوس دلته وګوره رنګ یې داسې خیره معلومیږي چې کله زه په دې کې خط لیکم بیا دا خط خیره معلومیږي دا صرف د دې لپاره ده چې موږ تاسې فرق وکړو چې دلته زه خط لیکم ماته دا معلوم شي چې دا په هیډر کې لیکل شوی ده او دا خط په فوټر کې لیکل شوی او چې کله زه په هیډر او فوټر کې کار کوم نو ماته معلوم شي چې دغه خط د صفحې خط ده هیډر او فوټر خط مربوط نه ده نو په دې خاطر چې کله زه په هیډر فوټر کې کار کوم دا خیره ښکاري او که چیرته دلته کار کوم هغه خیره ښکاري خو که کله پرنټو بیا دواړه یو قسم ښکاري دواړه به همداسې ته ښکاري دا صرف د دې لپاره چې موږ تاسې دلته فرق وکړای شو نو خط د هیډر فوټر خیره ښکاري اوس چې کله موږ تاسې هیډر فوټر کې کار کوو کرسر ورکېږدو دلته یو بله منیو د ډیزاین په نوم اضافه کېږي څه وخت اضافه کېږي څه وخت چې موږ په هیډر فوټر کې کار کوو که چیرته هم کرسر بل ځای کې وي بیا دا اپشنونه نه راځي دا اپشنونه ټول د هیډر فوټر دي مثلا که غواړئ چې هیډر کې بیا تغییرات راولئ نو هیډر نه استفاده کوو که غواړئ چې فوټر کې تغییرات راولئ فوټر مثلا هیډر کې زه غواړم چې اوس مخکې مې دا یو کلیک کړی و خط یې دلته لیکلی ده زه غواړم چې 3 ځایو کې خط ولیکل شي نو وینه دلته به هم خط لیکلی شم هلته به هم لیکلی شم دلته به هم لیکلی شم یا مثلا دغه ټول د هیډر ډیزاینونه دي غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ مثلا دا یو کلیک کوم اوس ګورم هغه ډیزاین به شي فقط دلته به عنوان ور بدل کړم او دلته به تاریخ پکې ولیکم ډیزاین به پکې تیار وي نو اوس به وینئ دا ډیزاین ټولو صفحو په سر کې او د فوټر لپاره به بیا دا دویم کلیک کوئ دا د کې ماسه ډیزاینونه هر څه چې د هیډر لپاره دي فوټر لپاره هم شته خو صرف دا به لاندې راځي او هغه به سر کې راځي که بیا تغییرات راولئ کلیک یې کړه که چیرې ایډیټ هیډر کلیک کړو کرسر بیا هم دلته راځي مثلا که کرسر نه راته ایډیټ هیډر کلیک کوئ کرسر همالته راځي تغییرات پکې راولئ او که ریموو هیډر کلیک یې هیډر به ترې ریموو شي راسره ډیلیټ بټن باندې هم کولی شئ چې سلیکټ یې کړئ ډیلیټ یې کړئ او ریموو هیډر چې کلیک یې هم به ریموو شي او سیف سلیکشن ټو هیډر ګیلري که چیرې موږ تاسې دلته یو ډیزاین جوړ کړو او غواړو چې د همیشه لپاره یې وساتو نو بیا د دې هم استفاده کوو چې دا اپشنونه مخته بیا راځي بیا به یې وایو نو دلته دا د فوټر لپاره شول مثلا که غواړئ چې فوټر یو ډیزاین ولري نو بیا به له دې نه استفاده کوئ هر ډیزاین چې ورته ورکوئ مثلا زه دا ډیزاین ګوره ورکړم نو دا ډیزاین ولري چې کلوز یې کړم اوس به ګوره دا ډیزاین ولري بیا تغییرات راولئ ډبل کلیک بیا دلته راځو که غواړئ چې بیا تغییرات راولئ ایډیټ کلیک کوئ نو کرسر به دلته راشي تغییرات به راولئ او که یې ریموو کوئ ریموو فوټر هغه شی چې پکې ډیزاین کړي وي هر څه چې وي هغه به ریموو شي بل پیج نمبر که غواړئ چې د صفحې نمبر هم اضافه کړي اوس مثلا موږ تاسې یو کتاب یا چپټر جوړوو په هغه کې پیج نمبر وي اول 2 3 دا خو خپله نشي لیکل کېدای مثلا یو کتاب 100 صفحې وي ته پکې ولیکې هم به زیات وخت واخلي کله که یو صفحه ترې ډیلیټ بیا به نمبر له سره لیکي داسې خو ډېر جنجال کېږي نو موږ تاسې څه شي نه استفاده کوو پیج نمبر نه هغه هم په هیډر فوټر کې نو چې کله دا کلیک یې دلته موږ سره بیا ټاپ اف پیج ده او بوټم اف پیج ده ټاپ اف پیج مطلب دا چې د پیج په سر کې په هیډر کې راشي او بوټم اف پیج مطلب لاندې په فوټر کې راشي نو ستا خواږه ته چې نمبر چیرته غواړئ
مثلا زه په فوټر کې په کوم ځای کې غواړم که دا کلیک کې لیفټ کې به وي سنټر کې به وي او رایټ کې به وي دلته بعضې نور ډیزاینونه هم لري که غواړئ چې له دو ډیزاینونو استفاده وکړئ هم مثلا زه دا یو کلیک کوم اوس ګوره نمبر به په ټولو څپو کې خپله راشي وینئ یو دوه نمبر به خپله راشي چې کله موږ تاسې صفحه اضافه کوو نمبر به خپله ور اضافه کېږي نو که کله غواړئ چې نمبر راشي فقط هیډر فوټر کې به ډبل کلیک وکړئ که دې په سر کې غوښته ټاپ اف پیج که دې په لاندې غوښته بیا بوټم پیج او که دې په پیج مارجنز کې غوښتل چې په دې مارجنز کې راشي بیا به له دونه استفاده کوي مثلا ګوره زه دا کلیک کوم وینئ پیج مارجنز کې به دلته پیج 1 ولیکل شي وینئ پیج 2 نو که کله غواړئ چې په مارجنز کې راشي نو بیا به پیج مارجنز کلیک کوئ او که غواړئ چې په همدو کې تغیرات راولئ مثلا زه دا یو بیا کلیک کوم دلته پیج نمبر لیکم یا دا راسم ترې ډیلیټوم وینئ ډیلیټ بټن دا هم ډیلیټوم دلته یې لیکم نو بیا کرنټ بل د فارمټ پیج نمبر که غواړئ چې پیج نمبرینګ کې تغییر راولئ مثلا اوس دلته ګوره عدد لیکل شوی 1 2 3 که نه که زه غواړم چې دا چینج شي مثلا ای بي سی ولیکل شي یا لاتیني ولیکل شي یا الفبیتي ولیکل شي نو په هغه صورت کې به بیا له فارمټ پیج نمبر نه استفاده کوو فارمټ پیج نمبر به کلیک کوئ دلته موږ تاسو سره مختلف فارمټونه شته مثلا زه ای بي سی کلیک کوم اوکې کوم اوس به د دو په ځای د یو دوه درې په ځای ای بي سی ولیکل شي یا مثلا لاتیني هر فارمټ چې له دغو نه انتخاب کوئ هماغه نمبر به همالته لیکل کېږي مثلا بیا بیرته 1 2 3 کوم اوکې کوم دلته 1 2 3 راځي استاد که د ای بي سی کلیک وکړه نه بیا مثلا که د حروف خلاصې بیا له څه شي نه شروع کېږي که او صفحې 50 شپېته بیا ای راځي ای بي ای سی بیا چې ای ورسره پوره شي بیا بي ورسره اضافه کېږي همداسې هیکزاډیسیمل ترې جوړېږي هیکزاډیسیمل نمبر دې ته وایي هر څومره پورې اوږدېږي پوه شوئ نو که چېرته فارمټ پیج نمبر کې اوس موږ تاسې نمبر کلیک کوو نو نمبر راغی او اول عدد له څونه شروع شوی ده له یمه ده که موږ تاسې غواړو چې له یمه نه شروع نه شي نو دلته سټارټ ورکوو مثلا وایو چې اول عدد دې له څونه شروع شي څلور نه اوکې که اوس وګورئ اول عدد دی اولې صفحې اول عدد به څلور نه شروع وي بیا به همداسې مخته ځي 15 شپږ او که وایو چې نه بیرته دې له شروع نه شي نو داسې هم کولی شو چې دلته سټارټ 1 ولیکو له شروع نه شي او یا سټارټ کنټینیوس فرام پریویس سیکشن سیکشن موږ تاسې جدا موضوع ده هغه وخت یې وایو خو اوس که کلیک کوو نو بیرته به له یوه نه شروع شي نمبر دې ته فارمټ پیج نمبر وایي او که نمبر ترې ختموي بیا ریموو پیج نمبر به بیرته ترې ختم شي پوه شوئ تر دې ځایه بس ته که مخته ځو